انس حقانی وایي د انجونو د ښوونځیو د پرانیستې لپاره نږدې ورځو کې دیني علماو غونډه جوړیږي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره درسره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. انس حقانی وایي د انجونو ښوونځیو د پرانیستې لپاره نږدې ورځو کې دیني علماو غونډه جوړیږي. د طالبانو مخکښ غړی انس حقانی په خوست ولایت کې جوړه شوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو پر مخ تړل شوي ښوونځي به ډېر ژر پرانیستل شي. د هغه په وینا چې نږدې ورځو کې د دیني علماو او د هیواد کې د نورو مخکښو څېرو غونډه جوړیږي چې پکې دغه غونډه کې به یو مهمه مسله د نجونو ښوونځیو ته ځانګړې کیوي. هغه وویل چې موږ په ټول اسلامي امارت د نجونو د ښوونځیو سره هیڅ ډول مخالفت نه لرو او زه ټول ولس ته دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله له 6م ټولګي پورته نجونې به هم اجازه ورکول کیږي چې تر څو د خپل ښوونځیو ته ولاړ شي او خپل زده کړې د اسلامي چوکاټ کې ترسره کړي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.